إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشرك بعنوان باني زمون دا درسونو الشرك تعريف وأقسام او دا مشركانو بعض عجائبات. دا موضوع موږ دې لپاره شروع کړی و موږ چې یو شی ته پیژندل نه دا وخت پورته دا غي نه ځان ساتل نه شي چې کله ته پته ولګي چې پلانې شي زما جسم له نقصان راکې او ضرر راکې بیا به ته ځان ساتي. نو زموږ د ډېر عوام شرک نه پیژني. شرک څه ته وایي؟ نو دوی دغه مطلب دی چې شرک بس دې ته وایي چې ته قبر ته سجده لګاو، بس چې قبر ته سجده نه لګوله بس ته صحیح مسلمان او صحیح موحد دی. نه، شرک خو یو غټه موضوع ده او پای کې ډېرې خبرې دننه راځي چې انشاءالله د بعض تفصیل به پکې نن کوو. خو دا خبره د ساتي د دې نه مخکې چې موږ خطورة الشرک د شرک نقصان بیان کو. اصل په انسانانو کې توحید دی. اصل شرک وروسته راغلی. دلیل باغی باندې د الله سبحانه وتعالی په قران کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. ای خلقو د الله نه ویریږئ، هغه الله نه چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی. نو موږ ټول د یو نفس نه پیدا یو، هغه آدم علیه السلام دی. او آدم علیه السلام دا موحد انسان. دا شرک ورسته راځي. بنیاد چې دی، اصل چې دغه توحید دی. حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله راوړی دی، الله وی انی خلقت عبادی حنفاء كلهم. ما خپل بندگان په فطرت پیدا کړي، په توحید می پیدا کړي ټول بندگان. وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نو به د شیطانان رالو نه صحیح دین نه واړول. نو الله سبحانه وتعالی د ټول انسانان په فطرت پیدا کړي، هغه توحید دی. کته وی انسان پرې دی او داغه د سره سره تربیت ونه کې او دغه شان په ځنګلاتو کې لوی شي، ناغه په خپل فطرت او په توحید باندې. او دا خبر به داغه عقل نه مانی چې دوه الہ دي شي او د دنیا دي دغه شان په خپل پیدا شي. د دې سو خالق نه، د خورو ډيري ته ولاړې، کانی ته ولاړې، ونی ته ولاړې. نه دا خبره به دغه دماغو کې می چیرې دا کار غلط دی. خو حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره. هر ماشوم چې پیدا کیږي د فطرت پیدا کیږي، په توحید باندې پیدا کیږي. فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نو مور پلار چې یا يهودي جوړي یا ته نصراني جوړي یا ته مجوسي جوړي. نو د ماشوم په خپل چیرې د فطرت باندې په توحید باندې به ورسره د مشران د عقیده خرابوي. نو اوس که صوفیا قبوریا زموږ په ملکونو کې دي یا بریلیان شیعاګان، نه د پیدایشي دي سنې دغه پیدایش د فطرت باندې وشي. خو ورسته به د مور پلار ول عقیده خراب کی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كيف فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. خپل مخ نیغ ساته په هغه دین باندې او ځان مضبوط ساته په هغه دین باندې الله چې هغه حنیف توحید دین دی. هغه دین چې به کې شرک نشته. بیا الله فطرة الله، دا فطرت ته چې الله به خپل مخلوق پیدا کړي. په توحید باندې الله سبحانه وتعالی دا مخلوق پیدا کړي. بغیر د مولانا
بغیر د دې قران نه الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې د دلایل خو دي چې هغه په دې دلالت کوي چې الله سبحانه وتعالی یو دی چې کله انسان په کې سوچ وکړي بغیر د مولا د بیانولو نه بغیر د مور پلار د بیانولو نو د فطرتي مسله توحید ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې زر کالو او د زر کاله ټول خلق په توحید باندې د اصل له وسګور اولنې شرک چې واقع شوی د انسانانو کې هغه د نوح علیه السلام په قوم کې واقع شوی نوح علیه السلام په قوم کې شرک واقع شو دا غینه بعد بیا ورو د خبر روانه دي الله سبحانه وتعالی نوح علیه السلام راولې د دې بوتانو د بندګۍ نه چې خلک منې کی او خلک الله سبحانه وتعالی توحید ته راوبري ګوره شروعات به دغه پیغمبر باندې وشو او دا خبره ما په تیر شوی درس کې بیان کړو چې پیغمبرانو درلې ګلو مقصد دی خلق توحید ته راولل د الله سبحانه وتعالی بندګۍ ته راولل دا بس خلک د غلطی کې چې خپل دعوت کې اولنی خبره د مانځي خو دي یا مثال کې جهاد یې خو دي یا د خو اخلاق یا د زکات او د صدقې دا غلطه طریقه ده کمزوري طریقه ده وکړه چې ستر دعوت بنیاد چې هغه توحیدی اول د خلکو عقیده برابر کې به مخې ته ځه یو سړی د 15 وخت موږ کې خدای چې باباګانو باندې عقیده جوړه به تعویذونه جوړه څه مطلب شو د ایمانځه او تاسو ګټو کړی چې ما خلک مانځه تر وړل څه پیدا دی وکړی ته دوی مانځه تر وړل مونږ هغه کوي خدای عقیده په الله نه جوړه مونږ هغه کوي خدای تعلق د غیر الله سره دی څه مطلب شي یو سړی چې خلک jihad تراړو موزري jihad دعوت ورکو یو مشرک لګیا دی jihad کوي د jihad څه مطلب شي سری به کې والو ته بدن به کې ټوکړي ټوکړي شو ضرب برابر فائدہ ولنه ورکه ضرب برابر فائدہ نه ورکه خبره ته کولاو کوي چې سو پوری د عقیده نه برابر کنه ول لازم کې یو عمل دلم فائدہ درکې کې سړی چې شیخ الحدیث یم او شیخ القرآن یم او دایم او دغه یم او دیس یم او دغه موږ که هر څو کې او که هر چا زوی او که هر څه لقب ځان لګ دی چې عقیده دې توحید نه نسته عمل ته فائدہ نه درکې دا خبره سریه سریه دا اهمه خبره بعض کسان دعوت کوي نو صرف د خو اخلاق مبارکه اصلاحي بیانات وکي د معاشري اصلاح وکي صحیح ده د معاشري اصلاح دغه بنیاد چې دغه د خلکو عقیده صحیح کول او دمه په تیر شي درس کې دا خبره بیان کړو چې امن او امان او هدایت تر توحید د لاسه راځي کته دا وی چې معاشره برابر شي امن او امان راشي توحید به وتخه ګوره زه بل مثال درکم اسی یو مثال لري ګرګه دا په دې باندې مثالونه انسان خوښ کړي چې ته انسانانو ته کوشش وکړي د الله سبحانه تعالی په توفیق سره د انسانانو یو ربط پیدا کړي د الله سبحانه تعالی سره عقیده ول برابر کې عقیده دی ته ویږي د الله سره مضبوط ربط ساتل نه دی اوس الله نه یریږي چې الله یو پیژندو نو چې الله نه یریږي د معاشره کې فساد نه کوي البته بنیاد برابر شو الله یو پیژند نو اول د الله وخیا عقیده او وخیا دا غینه بعد به د نور الدین خیا خبر ما دی پوری کوله چې اولنې شرک چې واقع شوی دی هغه نوح علیه السلام په قوم کې الله سبحانه تعالی اولنې پیغمبر چې زموږ کې درلګل هغه توحید لپاره لګره او نوح علیه السلام او اخرنې پیغمبر چې الله سبحانه تعالی لګره هغه دغه توحید لپاره د ټول پیغمبران د اولنې او د اخرنې په منځ کې چې څومره ټول توحید لپاره لګره کم بوتان چې نوح علیه السلام په قوم کې وو هغه بوله بندگی کوله او ماغه بوتان داغه بوتانو خاتمه هغه محمد عبد الله صلی الله علیه وسلم کړي شروعات یالته وشو او خاتمه د بدیز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي درې سو شپته بوتان د کعبه چپ چاپیره پراته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مات کړي هغه شرک چې هغه نوح علیه السلام په وخت کې شروع شوی دی هغه خاتمه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې کړي پیغمبرانو علی ګلو غټ مقصد د خلکو ته خالق هوا د خلکو ته الله هوا د خلکو ته دوی عقیده هوا یو قوم ډیر ښه قوم دی ګوره دغه موضوع نظم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د ډیرو مشرکان مبارک د خبره نقل چې رسول الله پلان ډیر خسرو او هغه د جاهلیت په وخت کې چې د غړ دیګونه په خول او په اجانو باندې تقسیمول دیو ورځې به سلو خانه لول په اجانو باندې تقسیمول پلانې دي رسول په مخ کې به تذکرہ کړي ډیر خلک دي رسول سم بوته اس فائدہ ولنه ورکړي ځکه چې چرته دغه په ځل کې دا سوچ نه راغله چې آخرت مشتي او
د الله سبحانه وتعالی بندگی یوازې کول غواړي. غار څه بسین لوش نن سبا زمونږ د معاشره دومره کمزوري شوې ده چې ته مشرک مړ شي غلطه عقیده ولا سړی مړ شي هغه ته دعاګانې کوي الله دې وبخ الله دې بو رحم وکړي ډیر خسړو خلکو سره ښه کول. ته خو دې ته ګوري چې خلکو سره ښه کول او دې ته نه ګوري چې الله سره دغه معامله څنګه و. اوس یو سړی دی زمونږ ټول یو معامله د الله سره ده بل معامله زمونږ د مخلوقاتو سره ده. د الله سره چې زمونږ معامله ورانه شي کې د مخلوقاتو سره زمونږ معامله ډیرم برابر شي خو دې سپایده نشته. یو سړی د الله سره معاملات برابر دي مخلوقاتو سره معاملات لږ ګډ وډ دي بیا هم سړی وځي الله دې وبخ ځکه د الله حق پیژندل بنیادی مضبوطو عقیده وا نو تاسو ټول د نصیحت ته چې عقیده زده کې عقیده او عقیده اوله کې عقیده ده. دا څومره مسائل چې اوس په دې امت کې دي او دا څومره کمزورتیا چې په دې امت کې ده دا څومره مسلې او مسائل چې دي د ټولو جړل چې هغه ده چې د امت کې ډېر خلک دي چې هغه د توحید عقیده نه پیژندل ځکه په دې مصیبتونو کې او په دې مسلو کې پراته دي چې سو پورې منګه د مخلوق د بندګۍ نه خلق نه راويست د خالق بندګۍ ته هغه وخت پر معاشره نشي کامیابی او هغه وخت پر امت نشي کامیابی. ځکه صحابه کرام جو کله jihad کو چاوي د اوس کوی ولې موږ د دې لپاره لګیو چې خلق واړو د مخلوق د بندګۍ نه د خالق بندګۍ ته چې بندگان راو بس د مخلوق د بندګۍ نه د خالق بندګۍ ته د یو حقیقت هدف او مقصد. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ په دې منهج باندې عمل وکړو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د خپل خلکو د عقیدې اصلاح وکړو. الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. نو شرک اولنې شرک چې واقع شوی دغه د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک خطوره او د شرک نقصانات ډېر زیات حدیث کې راځي د ابو بکر رضی الله عنه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته. ابو بکر رضی الله عنه یو ابو بکر دی بل ابو بکر دی دغه کې فرق دی. ابو بکر رضی الله عنه چې رسول الله په دا خبرو کړو مجلس کې ناسو الا نبئکم باکبر الکبائر په غټو ګناونو کې د غټونه خم په غټو کې غټه ثلاثه رسول الله دا خبره درې پورې وکړه. قالوا بلى يا رسول الله يا رسول الله ولنا من توخه والاشراك بالله الله سره الشرك کول د بغټو ګناونو کې غټه د ټولو نه غټه ګناه د زمکه به د مخ باندې هغه د الله سبحانه وتعالى سره شرک کول ولي ځکه چې د الله په حق باندې لا سچول دي د الله په خصوصیات باندې لا سچول دي. کوشش دې دا کوي چې د الله د صفات راول مخلوق له ورکم دا به الله څنګه معاف کړي. دا سب وړه خبره رسول الله په حدیث کې سوې وي چې د چانه په زور او په زبردستی او په ظلم سره یو لیش زمکه واغسته یو لیش انسانانو دی یو بل نه واغسته د قیامت پر ورځ الله دا وونه زمکه غاړي ته اچي دا د سزا ده. یو حدیث کې چې به دی وونه زمکه کې بل نه باسي د قیامت پر ورځ د یو لیش زمکه دا واغسته ځکه چې د بل سړي ملکیت او د بدعو وکړه وي د زماده نو چې یو سړی راولګي او د الله سبحانه وتعالى صفات راول او مخلوقات له ورکین د بس مغټه سزا دا صرف لګي د انسان د مال نه یو وړغون د ټوټه یو لشي شي غیر واغستو په زور زبردستی په ظلم سره وغه خوړو یا بل چاله بنه حق ورکو نو چې سړی د الله سبحانه وتعالى حق راېلی او بابا سیب له او کاکا سیب له او بل ورکی نو چې د قیامت پر سهل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعقوق الوالدین و د مور پر سره بد کول د مور پر سره ظلم زیاتې کول د بغټو ګناونو کې غټه ده. ګورځي کې شرک په سیګره په دوه نمبر ذکر شي دا وړه خبره نه مور پر سره بد کول. بعض کسان لکه دا خبره درې وړخ کوي د مور پر سره خبري ورانی کول هغه ته کنځري کول هغه ته بدر دی ویل دا خبره دي چې وړه غوندي ښکاري. زه مړه الحمدلله عقیده خو زموږ پاکه ده کنه به بګیدي شي وي التبله مسله دا ده چې کچا د پاک عقیده ملو شیر ناغه باقي ډېر لګولې نه است زمړوي عقیده کوم د سلفیت ته کنه قران حدیث پیژن د مور پر سر بد کول ظلمونه زیاتی کول دوکي دړاکی کول د هر سبب په جون کې خو عقیده مې سلفیت ته سوي
عقیده د سلفیت دي ته چې سره د الله وي هغه به کوي چې د سنې منکه به نه کوي دي ته عقیده د سلفیت وي عقیده د سلفیت مطلب چې پیغمبر د سوی هغه به کوي چې پیغمبر د سنې منکه به نه کوي د دې څخه وته لګي د الله نه فرمانی کوي د پیغمبر نه فرمانی کوي د مور پر سره بد کوي نو دا خبره فائدې لپاره څه ذکر کې زموږ موضوع ده نه د مور پر سره بد کول د دې کې رسول سم په شرک پسې ذکر کړي وجلس وكان متكئا رسول سم ډډه لګول او نیغ کېناستو فقال الا وقول الزور او خبردار د دروغ گواهانی ورکول او دروغ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بغټو ګناونو کې غټه ګناه قال ابو بکر وی فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ورسول سم به مخ لګیاو منګو ارمان چې اوس غلی شي انده خبره په مخه کوله الا وقول الزور الا وقول یعنی زورنه ور کوله دي خبرې چې ګوره د دین ځان لري ساتي دروغ گواهی چې تور نه کوي وره چې دروغ ونه وای چې چا حق بل ور نه کوي چې ظلم ونه کوي زموږ په معاشره کې د اشتي گواہی د پاره بزن سره سوي پینځه روان کړي هیڅ پروا نه خپ آرام چې نه هغه گواہی ورکو خبره ختم شي او دې ته سوچ نه چې الله سبحانه وتعالى به زمانه دې خبرې ته پوښ کړي عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما حدیث ته وجاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله پس یو باندې چیرای وی رسول الله مل کبائر غټ ګناونه کم دي رسول الله ته الاشراك بالله الله سره شرک کول د غټ ګناونو هغه بنیاد ده او غسر ده قال ثم ماذا بیا ثم عقوق الوالدين نمور پر سره بد کول ګور بدی حدیث کې رسول الله په دویم پر ذکر کړي په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم نمبر باندې د مور پر سره بد ذکر کړي قال ثم ماذا بیا یا رسول الله باغین بعد اليمين الغموس اغه قسم چې انسان لغوپه ور کوي په جهنم کې یعنی درو قسم وی دوی چې رسول الله مل یمین الغموس دا کم قسم دی چې انسان له غبور کوي الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب یسړی د مسلمان مال خوري په دروغ خوري او به کې د قسمونه خوري دمن سبع عام مرض دي قسمونه د لاسره کم ګور قسم یو دغه قسم دی چې یسړی چې زبر د پلانې کار کومه او به ونه کی نو که قصدن هم دنه دا کار دي شو کو نو دی ګناګار شو توبه وباسي او دا قسم کفاره ده او یو قسم داره چې سره او تاسو لګي دا وی چې زتلو مده پلاني خواله او هغه ماته دا خبره وکړه ته دې ته پرشته یو په الله مې قسم چې ماته دي شوی او دې قسم کفاره نشته ځکه چې دا خو دې شنه چې به کار کوم دې ته یمین الغموس وی دې قسم دلاسه انسان په جهنم کې به د قیامت پر ورځ پکړه کیږي د دې قسمونو دراسه نو قبل قسم کفاره ده توبه او کفاره د دې قسم د انسان له غفور کې په جهنم کې دینه په توبه وباسي او د دې کفاره نشي څنګه دی بل او دا حدیث دی په صحیح بخاری کې شته بل حدیث د شرک نقصانات یا تاسو ته پته ورګي چې شرک څومره خطرناک مرض دی ابو هريره دا حدیث رسول سمو اجتنبوا السبع الموبقات و خبري چې انسان تباکی د غیر ځان لري ساتي و کارونه چې انسان تباہ برباد کی د غیر ځان لري ساتي و کارونه چې انسان جهنم ته راکاږي د غیر ځان لري ساتي دا ډېر قیمتي حدیث دی رسول سم ته د په یو ځای و خبري شماري څومره فائدہ منه خبره چې د انسان هلاکي تباکی قالوا يا رسول الله وما هن یا رسول الله دا کوم اعمال رسول سم عادت داو داریک به خبر نه کول دي سی به وي سلور خبري چې بچا کړی شي الله وته نه ګوري به بغلا کېناس اصحاب کرام به جذبه پیدا شي رسول الله کومي خبري و دې رسول سم و خبري انسان تبا کوي وینه ځان لري ساتي وی نه ویل وسري صحابه کرام بخبره ته وسکی او یا رسول الله و خبري کومي چې انسان تبا کوي او شرک بالله الله سره شرک کول او شرک دا خبره موږ په ترشید درس کې بیان کړو شرک مطلب دی چې د الله سبحانه وتعالى سره په ربوبیت کې په اولوهیت کې په اسماء او صفاتو کې په نومونو او صفاتونو کې مخلوق شریک کول لنډه ده د الله په خصوصیاتو کې د الله سره مخلوق شریک کول
دې شرک وي. نه کاغه بیا د دعا په شکل کې او کاغه د رامدد شه په شکل کې او کاغه د قبر په خوا کې طواف او چکري او کاغه تعویذونه او کوړي او منتري او کاغه د بابا په نوم باندې ساروي لالولي او کاغه د غیر الله په نوم باندې چینیانی او مالګي ورکولي او کاغه د غیر الله په نوم باندې نظراني او منختي او کاغه د غیر الله په نوم باندې قسمونه ټول بګید نه راغلي. دا غي تفصیل به ان شاء الله مخکې راشي. ناولنې کار چې دغه د انسان تواکیږي شرک بالله، الله سره شریک جوړول، بدون مر والسحر او جادو. دغه جادو کفر دی. د هغه پوری پیریان او شیطانان د جادوګر سره مرسته نه کوي چې سو پوری د جادوګر کفر نه کړي. نو چې کله کفر وکړي نو بیا د پیریان او شیطانان دوی سره به مرګرتیا کوي. او د جادو په دې موضوع باندې زمونږ یو بیان شته تفصیلی. هغه ووري چې د څومره خطرناک عمل له انسان د دې سره کم ځای ته رسي. صرف رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی د جادوګر او کوډګر خواله زی وی چې زره د خبرې منم نه خو اسی زمو ګورمه سلوي خروجي مونږ نه قبلي چې صرف اسی ګینداري لذي او چې کم لاړ او هغه ته وی چې پتا باندې دا چل شوی دی او تلار شدي چرګا لاله د ماسپخین په ټیم کې 12 منګکان وجنه او د کمیس ودی سی واچي او پلانیزي کې ودستنه پټه کې او پلانیزي کې ودو دوله خبره ومنه فقد كفر بما انزل على محمد رسول الله په قرآن کفر کو دین منکر شو. څه خبره غواړه سحر دویم شو. دریم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، او پناه حق سره یو نفس وجل، یو انسان وجل چې شریعت داغه وجلو اجازه نه ورکړي او ډیر لګي دی وجني دا ګناه چې انسان تباہ برباد کوي. واکل الربا او سود خوراک دا زموږ موضوعګانی نه دي. دا موږ چې د شرک لپاره د حدیث دغه زموږ مقصد پکې د شرک د ټکه ونو د حدیث پوره د فائدې لپاره ذکر کوو. سود د مسله من تفصیلا الحمدلله په نو درسونه کې بیان کړي. واکل الربا سود خوراک رسول الله سود درجه ادنا درجه ده لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي ټول نه کومه درجه ده. واکل مال اليتيم او د یتیم مال خوراک، یو سړی دی راولګي د یتیم مال لوالي غریبانه نه بوي دی ولغه مال وخوري. دې څه ډیر کیږي ډیر کی زنګ والا کو کی رور مرش بچی واړی بس ډیر اولګي دا وی غمال خپل مال سره ګډ وډ کی او تجارتونه بږي کوي او سس بږي کوي او دای په یو رک کې ناراضي چې مال لچاره د دې یتیمانو مال نه نو هغه زموږ رورو یو شی د مال چې کوم د دوی پلار پرې خو دی د دوی دی ته بوله ساتي ته حفاظت کې او کزان لته ساخلی مزدوری د مال د ساتلو د ډیرولو هیڅ خبره نه ترګه دغه په مال باندې تجارتونه کې دغه لپاره مال ډیره او چې باغی باندې منډ خپل اخلمه الله وی کې سړی غریبي اغستې شو کمالداري ځان د لري ساتي ځان لري ساتل د ډیره خل سړی نه زدي ځان سنه سالم لري څومره چې منډ وي دغه مطابق هیڅ خبره خزو بلقو کې سکی مثال کې پلار مرشو داغه غرونه راولګي دیګونه به باندې کی د می خواله لګي غوا والا لګي د چا په مال کې یتیمانو په مال کې او ځان به سینې وې چې راوښته خو جی موږ ضرور په دغه کې غم کې جره می خیال لیکړو موږ واګانې ته د سشي د چا په مال کې را لیکړي ته خو د یتیمانو په مال کې را لیکړي کته کې دومره محبت ستاسو د خپل ورور سره دغه سره خپل مال کې کوه کنه ته د یتیم په مال کې سره ګوتی وای غریبانو خو پویږي نه ډیر اولګي دغه مال چې په دې خیراتونو په دې شنو کې ختم کو او د سلوي ختمه ده او د ومه ده او د لسمه ده د اختر ده او د روجي میاشتو په دې بدعات او خرافاتو کې د یتیمانو مال څه شو هغه ډوړ شو. بیا رسول الله وتولي يوم الزحف او د میدان الجهاد نه تختیده چې کله کافرانو مسلمانان مخامخ شي دغه تختیده دا غټه ګناه او دې درس انسان تباکی الا دا چې انسان
دوکه کوي د کافرانو سره دوکه دي چې میدان نه غایب کیږي او بیا پې راځي ته خو الله په قرآن کې وایي خبره نه یو سړی خپلو ملګرو خوالی شي دا هم څه خبره ده او دا یې ساتئ چې د کافر نه تښتېده په هغه ټیم کې ناجایز دي چې کله دوه په مقابله کې یو مسلمان او چې ډېري به هېڅ خبره ده یو سړی مثال کې شلو کافرانو ته مخامخ شوی شریعت خو دا نه وایي چې د دې شلو ته مخامخ ودرېږي او شریعت نه وایي یا د دې سلو ته ودرېږي د دې زرو ته ودرېږي او د یو کس دی نه ها د دونه به نه تښتي په سورت الانفال کې الله سبحانه وتعالی دا مسله بیان کړې مخکې خو دې سوچ چې یو مسلمان د لسو کافرانو په مقابله کې بیا الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الله وسمي خبره تاسو ته اسانه کړې چې جماعت په تاسو کې کمزورتیا شته نو د یو په مقابله کې به سوی دوا یو مسلمان مقابله کې دوا کافران دونه باندې تختی وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او بهتانونه لګول په هغه پاکو مؤمنو خزو باندې چې هغه غافل دي غریبانانی د غلط کار نه خبروم نه دي او دا مرزم په معاشره کې ډیر زیات بلکې موږ ته بهتان لګول چې ګورځ غب شو ښکاري لکه شریعت په دې باندې سزا یې خو دي چې یو سړی وایي چې پلانینګ خزي دا کار کړی دی او به ثابت نه کړی په دومره سو کوړي بوله کی اتیا کوړي بوله کی سزا ده په دې باندې اتیا کوړي به وي سګب ته تر اولګي مسلمان باندې بهتان ولګي بلکې تلار شي دلته محکمو ته د ګورغټه موضوع ده راشي کیس په داخل کې د قاضي صاحب سره لکه ستاسو کیس وي د زما عزت خراب کړي نه صحیح خبره خو زموږ په ماشي کې دا وړه خبره اوس ته زما مبارک دا وې چې دې صحیح سړی نه دی دې دا چل کوي دې دا کار کوي ثابت دي نه کړه اسی دی وې دا سم معمولی خبره خو نه دا خو ته زما په کپړه باندې داغ ولګو سوال کې څوک زما سره رشتہ کوي زما سره مرګرتیا کوي زما سره کینی پاسي او نه کوي دا زموږ د خلکو ته دې وړو دي خبره ښکاری پاسانی وي را پلاني دا خزو خرابه ولياذ بالله پلاني دا خور خرابه پلاني ما ته صحیح نه ښکاری لکه سدي لیدلې دي وینه نه زما زړه دي سوی تا خو کینو د خپل زړه ځان سره کېدا خو ته څو کې جواب زما زړه دي سوی دا سوري خبرې خو نه ته انسان باندې بهتان لګي یاره وی پلاني غل لخه او غل نه ثابت نه کړ بدنام شو کنه صحیح شو د ثابت نه کړ خو سړی بدنام شو کنه بدنام شو ډیر خلکو ته بدا پته ونه لګي چې د غل نو نو دا په ځین کې ما خبره پاتې شي د سړی غل لې شریعت د دې لپاره خو بقاعده سزا یې خو دی رسول الله الغافلات باغ مؤمن خزبانی بهتان لګول چې هغه غافلات دي غافلات څه مطلب دی یعنی غریبانان دي قصونه خبروم نه دي او دا ظالم په سلیګیا د پښه وې دي کې زرانه کې دا مرز ده په دې کې دا چل دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې یو کس رسول الله یا رسول الله اي ذنب اکبر عند الله کوم ګناه چې الله په نږدې راغټره نه رسول الله ان تدعو لله ندا وهو خلقك غټه ګناه ده چې ته الله سره شریک جوړ کې او حال دا چې الله ته پیدا کړي چې ته پیدا کړي ته څنګه شریک جوړه وکړه چې ته دغه حق به جنې چې زه پیدا کړم ما زما خالق ته دغه سره شریک د نشي کېږي د خالق سره ته څنګه شریک جوړه بیا ودري کس یا رسول الله ثم اي بیا ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك چې تخپل بچي مړ کې د غریبۍ دلاس پوخا په عربو کې دا و چې دوی به خاص کردلونه وجلي د دوه خبرو دلاس یو د غریبۍ دلاس یریدو چې غریبانان نشو او دویم وی چې منګونه شرمېږو دوی دلاس او دا الحمدلله د لونو سره د بوغ ساتل او د دوی په پیدایش باندې خفګان دا مسله د عربو نه ختمه شي دا اوس په من کې ده او غالبا که تاسو وګورئ دلته د عربو سره ملاوي شي د عربو لونه ډيري چې وینه سره 15 رواني شپږ رواني 3 رواني سو خوشاله ته پوښتنه کوي څنګه بچي الحمدلله اخ کول جون به تیری زمونږه 15 ځامن به یو بګلورو چې د مخ نه وسیم بډي وایي او لور بیا کور تراله د جاهلیت هغه
طریقه په الله باندې اعتراض دا اوس موږ په معاشره کې شته. یو خبره دا چې هغوی بچي وجل د غریبۍ د لاس، نو دا یو غټه ګناه ده. ستا په الله باندې عقیده نشته، ته دا اوسه پورې چا ساتلی؟ الله ساتلی، ستا د بچي به هم ساتي که نه. ډېر خلک موږ پېژنو، زموږ دا خلک چې دوی تعلیم دي خاص نشته، کروڑپتی لکپتی شي، او چې کله د پاڼه کېږي وساین بوګوي ګوته پې ولګوي، کروڑپتی لکپتی ګورئ هغه ګوتې لګوي، دغه ول نه ورځي لیکل. کوم ځای دا مال الله؟ نه تعلیم شته او نه نور څه شته او مال ورسره ښه ډېر دی. ټول رزق ورکوونکی الله سبحانه وتعالی. نن سبا د حالات لږ کمزوري شوي، نو دا بس بېدینه او بد عقیده چې ورسره ملاوېږي په خوله یې دغه یو ټکی پروت دی، بس تباه شوي. غریبي ده، مزدوري نشته، لږ صبر کوه، دا خو ورځې دي، کله کته کله بره. امتحان دغه شاني نه. الله چې تا یو شان وساتي، په یو حال دې وساتي، نو امتحان خو به تا رانغی. لازم به تا باندې حالات کته بره کوي، کله یو شان کله بل شان، ستا به پته ولګي چې ستا د خپل رب سره څنګه عقیده ده. صرف ستا د خپل رب سره هلې لګي چې کله ته مالدار یې، ستا د بندګۍ سره د دې مونځ او د سره د هلې لګي چې کله ستا حالات برابري، کله چې غریب شي بیا هر څه پرېږدي، دا څه مطلب شو؟ نو په غریبۍ کې هم پته ولګي، په هغه وخت کې هم پته ولګي چې تا سره پیسې کمي. نه دا بچي وجلو یو طریقه ګوره دا هم ده چې دا کم خلک چې دا بچي بلکل بندوي، دا هم بچي وجل دي ګورې، بلکل بچي بند کړي. د څه د لاسه مړه موږ ځان له غریبانه خلک یو، دا به څوک ساتي؟ الله به یې ساتي که نه؟ ما خبره دغه کوله چې ته د اوسه پورې چا ساتلی؟ الله ساتلی، ستا د بچي به هم ساتي. دغه سوچ مه کوه. عقیده مضبوطه پکار چې کله د عقیده برابر وګڼه بیا به هیڅ مسله نه انشاءالله. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دې کس د رسول صلی بیا تپوس کو ثم ای رسول الله بلا د دینه بعد کومه ګناه ډېره غټه ده، وي ان تزانی حلیله جارک، وایي چې ته د ګاونډي د ښځې سره زنا وکړي. ډېره غټه ګناه، ډېر غټ دلتوب او بېغیرتوب دی. زنا خو حرامه، خو چې یو سړی راولګي او د ګاونډي د ښځې سره یې کوي، د هغه سړي د ښځې سره چې د هغه په ده باندې یقین دی او اعتماد وي دی چې دا زمونږ ملګری دی، زمونږ ګاونډي دی، که زه سبا له نه یم نو دی به زمونږ د کور حفاظت کوي. او هغه راولګي او دې اعتماد او دې یقین باوجود دغه سړي له دوکه ورکړي. او دې شوي دي که نه دي شوي ژر ته؟ ډېر شوي. کله چې یو سړی بېدینه شي، دی به د الله نه نه هېرېږي. یو سړی د الله د حقوقو خیال نه ساتي، د ګاونډي د حقوقو به څه خیال وساتي؟ الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د الله د حقوقو خیال وساتو، د ګاونډیانو د حقوقو خیال وساتو. د حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې الغرض د حدیثونو مادي لپاره ذکر کول چې تاسو ته د شرک د خطر ښکاره شي چې د شرک څومره خطرناک عمل. جابر د حدیث ته وی پر رسول الله یو کس راغی چې یا رسول الله مل موجبتان، هغه دوه خبرې سړي چې د هغې د لاسه جنت واجب کېږي او جهنم واجب کېږي. رسول الله وتعالى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. یو سړی چې مړ شو او د الله سره شرک نه کو، شیئا ګورئ ساتي ځان سره. دا نن سبا د مشرکان موږ ډېر وایي دا وهابیان وایي عجیبه خلک قرآن یې په موږ پټ کړی. قرآن یې په چا پټ کړی؟ په موږ یې پټ کړی. حدیث راغستی په موږ یې پټ کړي. هغوی د مکې د مشرکانو باره کې خبر روانه، هغوی به بوتانو ته سجدې لګوي. موږ خو بوتانو ته سجدې نه لګوو، موږ خو کاکا صاحب ته او بابا صاحب ته پراته یو. آیا په دې قرآن کې دا شته چې کوم خلک چې د کاکا صاحب د قبر نه تاویږي دا مشرکان دي؟ په قرآن کې دا شته چې کوم سړی د پیر بابا سره عقیده ساتي دا مشرک؟ قرآن کې دا شته چې کوم سړی دا چل کوي دا کوم زموږ د ملکونو کې ته به ورته نه وایي چې نه، نو بیا موږ د سره مشرک. د هغې جواب دا دی چې دې کې شریعت عامه خبره کړې، من مات لا یشرک بالله شیئا. بس ده شیئا څه مطلب دی؟ څه شی. په څه شي کې ټول رالو ګرانلو د الله نه علاوه چې الله نه علاوه چې دا په څه شي کې رالو ګرانلو رالو. لکه اوس ته هر څوک د الله سره شریک کې نه ته مشرک. دخل الجنه دا سړی به جنت ته ځي چې څوک د الله سره شرک نه کوي. دا د رسول الله طرف نه ګارنټي ده. یو سړی به چې خدا خو مزې شوي کې به ډېرې به ولګو عقیدې زمونږ د څه دي د توحید دي، هسې به هم جنت ته ځو. مونږ وایو نه،
د دې مطلب دا نه دی چې دا سړی به جنت ته ځي ډایرک به جنت ته ځي ډایرک خو به هغه سړی ځي چې هغه لایق وي د دې چې هغه ډایرک لاړ شي یو سړی ګناهونه ډېر کړي او الله ول عذاب ورکوي نو دی به اول جهنم ته ځي نو بیا دې حدیث مطلب شو دې حدیث مطلب دا دی چې کم سړی د الله سره شرک نه کوي نو دی په جهنم کې نه پاتې کېږي نو دا کم موحد چې ګناهګار دی الله ول عذاب ورکوي دی په آخر کې څه ته راځي په آخر کې بیا جنت ته راځي ومن مات يشرك بالله شيئا او څوک چې مړ شو په دې حال کې چې الله سره شریک جوړ کړو څه شی شریک کړو څه شی دخل النار د سره جهنم ته شي دې ګور رسول الله نه دی ویلي چې هغه مشرک چې هغه مونږ او داس نه کې هغه جهنم ته ځي هغه مشرک چې هغه روجي نه نيسي هغه جهنم ته ځي نه مشرک به جهنم ته ځي کده روجي نيسي او کنه نيسي کده مونږونه کوي او کنه کوي کده ګیره پریدي او کنه پریدي کده هر عبادت کوي خدای به چرته ځي دیو جهنم ته ځي ولید بالله ځکه چې بنیاد نشته اصل مسله ورانه ده او دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې عباس رضی الله عنه د رسول الله تر چې رسول الله تداول شو ما اغنيت عن عمك یا رسول الله تعالی خپل تر له څه پیدا ور کړی کم تر ابو طالب فانه كان يحوتك ويغضب لك يا رسول الله غبستړي دفاع کول استاد لپاره بغوسه کېدو استاد لپاره بخفه کېدو رسول الله هو في ضحضاح من نار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په دې عذاب کې وایي چې د جهنم پیزار وته غوښتي شي دغه دراسه وزد دماغ خود کی ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار رسول الله کزنه د چې ما سره کومنډ والے زه بیا هم سپارښت کوم دا سپارښت ګره صرف خاص د ابو طالب د پاره بس دا سپارښت دغه سبب دومره وشي چې دا عذاب کم شي او دته به د ښکاری چې ټول نسخ عذاب زماره دا حدیث مې دې لپاره ذکر کوم چې د سړي څومره خکړي د رسول الله سره خو څه فائدې ولور کړه هیڅ فائدې ولور نه کړه لاړ جهنم ته او دا حدیث شریف صحیح بخاری او صحیح مسلم کې ادینه دا خبر واضح شو چې شرک الله سبحانه وتعالى نه بخي الله سبحانه وتعالى د شرک قباحت ډیر عجیب ذکر کړي په څلور طریقو سره ذکر کړي یو د الله سوی ان الله لا يغفر ان يشرك به الله نه بخي چاته دا ګناه چې څوک دغه سره شریک جوړ کړي په دې طریقه باندې الله موږ د شرک نه یری فبل چې سوی ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا او څوک چې را لګي او مخلوق د الله سره شریک کوي الله دې په لری گمراهۍ کې پروت او په غټه گمراهۍ کې پروت موږ یری الله شرک نه د دویمه طریقه شو دریم الله سوی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه الله يسوق چې الله سره سوق شریک کوي سم مخلوق شریک کوي فقد حرم الله عليه الجنه دا باندې جنت سره حرام دی جنت په حرام دی ومأواه النار او زید جهنم دی الله موږ شرک نه لري دا خبره ده او بل ذکر الله سوی ومن يشرك بالله او څوک چې الله سره شریکان جوړي فكأنما خر من السماء د مثال دي سیده دا سړی په شان لکه سړی چې اسمان درولي او تاسو ګور اسمان څومره اوچت دا غزینه چې سړی د زمکه درجه د بسحر تشن د مشرک حال دا غر څه تبو برباد شو هر څه لاړو ختم شو شرک هغه ګناه ده چې د دې د لاس ټول اعمال تبو برباد کی الله په قران کې سوی ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي پیغمبر ته وحي شوی ده او ستانه مخکې چې کوم پیغمبرانو غوتم دا وحي شوی س لئن اشركت لا يحبطن عملك کچته ته الله سره شریک جوړ کړو عمل به شي تباہ برباد بدی شي د پیغمبر ته الله وی ګره پیغمبر ته الله وی کته چرته زما سره شرک کو اعمال به ټول ختم شي موت بس وایو دوی د امتی سهالي چې د الله سره شرک کوي د باز کسان وی شیخ صاحب سیدا چې د خلکو عقیده خنه دي خو نور ډیر خلک دي یو سړي عقیده خراب شو نور به خواله شي پاتې شو د باز کسان وی زه خیر د کم زینه راغی چې به سړي کې شرک دی عقیده خراب ده د خیر د کم زینه راغی
لقمان حکیم چې خپل زوی ته نصیحت کوي ان الشرک لظلم عظیم، یو انسان په غټ ظلم کې پروت دی او دوی وی پلانې ک عقیده صحیح نه غنور خلک نور به سکه. ویل شرک چې نو دا په دوه قسمه باندې دی او د سره مختصر یې ساتي دا کومه مسلې چې تاسو ذکر کومه د فائدمنې مسلې د سره یې ساتي او د عزت کوي او د خپل معاشره کې او خپل کور کې وخای خلکو ته. ځکه چې سره توحید په عقیده باندې مړ شنو بیا مسلمانان به ته دعا وکړي چې عقیده خرابونه الله ګره مسلمانان د دینه منع کړي چې مشرکان د پرو بخانی نه غواړي. ځکه د عقیده خیال ساتي. شرک په دوه قسمه باندې یو غټ شرک دی وړوکی. غټ شرک دی ته وي علماء قسم تعریفونه کوي. خلن تعریف دی غټ شرک دی ته وي چې د الله سره څوک شریک کول پر ربوبیت کې الوهیت کې او دغه په نومونو او په صفاتو کې. الوهیت لکه بندگی، د بندگی حقدار څوک دی؟ الله سبحانه وتعالى. او تر اولګي په دې بندګۍ کې د الله سره بل څوک شریک کې د شرک اکبر دی. ربوبیت لکه الله خالق دی، رازق دی، د دنیا پیدا کړی دی، موږ پیدا کړی او موږ به مړ کړی، ټول ربوبیت سره تعلق ساتي. چې په دې کې څوک راولګي او د الله سره څوک شریک کړي نو دسه شو د مشرک شو غټ شرک وکړي. دا شند الله اسماء او صفات د الله په خصوصیاتو کې څوک د الله سره شریک کول او دا شرک کله کله ښکارې او کله پټي. دا غټ شرک ښکارې څنګه لکه یو سړی د بوتانو بندگی کوي، دا ښکارې شرک کوي دی. د بوتانو بندگی کول د الله سره شریک جوړول په الوهیت کې دي که ربوبیت کې دي؟ الوهیت کې په بندگی کې. یو سړی قبرونو ته سجدي کوي، د قبرونو طوافونه کوي، د په ظاهر کې شرک کوي او دا شرک پټون کې دی شي. پټ څنګه؟ توکل کول، مزه سپارل چاته پلانی سیبت. دا اوس ښکارې شرک نه دی، لکه چاته پته نه لګي چې مشرک دی خو دې شي په اصل کې د مشرک دی. او دا په عقیده کې دنه مرضی سړی د بهر پته نه لګي عقیده کې د شرک اکبر څنګه. لکه اوس یو سړی دا وایي چې د الله نه علاوه په دې مخلوقاتو کې داسې مخلوقات شته چې د هغو سره علم الغیب شته، دا شرک اکبر دی کنه. او په څه کې دنه دی؟ په عقیده کې دی، پټ دی، بهر نه ښکاري. لکه د بعض صوفیان قبوریان چې څه وایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم بالغیب دی او هغه ته چغې وایي د کوم ځای نه؟ د پاکستان نه او د افغانستان نه او د انډیا نه هغه ته چغې وایي. دا اوس عقیده کې دنه د دې شرک اکبر پروت دی چې الله نه علاوه نور خلک کوم شي چې هغه په علم الغیب باندې پوهېږي. کله کله دا په ویناګانو کې او کله کله په کارونو کې. په ویناګانو کې دي چې پیر بابا را مدد شي، یا رسول الله، یا فاطمه مدد، یا علی مدد، یا زینب مدد، یا عبدالقادر جیلانی مدد. لوی ځوان ته به څوک چغې وایي او څوک به باباګانو له قسم نومونه یې ښودي. د دې نومونه کې دی واوري به چې کله دغه د پنجاب او د سند او دغه علاقو ته لړ شي ته د نومونه ویني. یو به کې ما کتو زنانه نو باغله پاسې لیکلي وي کالی ساړی والی سرکار، توري ساړی والا سرکار. پته شي چې دی سرکار وګوره سرکار هغه یو لیکل په یو لپاسه لیکلي دی تپړ والی سرکار، کړه سړي سړي نو به هغه سرکار. او په یو باندې ولیاذ بالله زړه ټکې نه ما او دا بیان تاسو موري به ورستم خلک اوري خو د عورت نومي غسته دی هغه پلانې سرکار. سړي د عورت نه د دې غنومي په بورډ لیکلې به وردو کې وی هغه پلانې سرکار. د پدې چې دې سرکار وګورئ سرکاري عجیب حالات به تو ګورو. د حقایق بیانول پکار دي. کله دې باندې څوک خپکیږي څوک خوشالي د نمونه بوله خودي روان بیل ته کله قبرونه سټي او کله خاوري خوريو. د مخ کې ورځ کې مې ویډیو ولیدا باغی کې دغه ته وایم کوم چې ځان ته مسلمانانو نام نهاد مسلمانان دته زه اندوانو قصه نه کوم کې سړي چې د شیخ او کې سړي اندوانو خبرې شو کړم چې اندوانو غنیو دا نه زه نام نهاد مسلمانانو قصه رته کو
هغه لاړ شي مخکې ورځ کې مې ویډیو کتنه دی یو خریل وته ولاړ چې هغه ګرم نشو برید یو غټ وختري او شکل نه سم یو خبيث دی یو وران شکل او د خلک زیاغه ته بسجدو کې براته د خپل ورې مضبوطی رانی ویلي د اسخ په دغه خوري دا خبره ته کوم ګره چې کم سړی د الله د بندګۍ نه تختی دی د مخلوق بندګۍ کې خېلي دا سړی کلی والی د الله د بندګۍ نه چې و تختی دی نبی د شیطان بندګۍ کې نو یا د رحمان بندګۍ ده یا بندګۍ ده د رحمان او یا بندګۍ ده د شیطان چې کوم دی خو هغه کو د رحمان په بندګۍ کې چې ولګي دی موحد وي دا تندې به صرف رحمان ته لګي او هغه ته انسان تندې ولګي هغه خو ځان له عزت ته ځان له خو نه یو سره وجنا زما د رحمان د بندګۍ سره نه لګي د توحید سره مینه لګي د دې وابیانو سره مینه لګي د دوی د طریقې سره مینه لګي د دې منهج سره زمونږ نه لګي نه دی به لازم شیطان ته سجده لګي لازم به شیطان بندګۍ کوي د شي څوک نشتی چې هغه نه د رحمان بندګۍ کوي او نه د شیطان بندګۍ کوي ځکه چې د رحمان د بندګۍ نه تخت نه شیطان په بندګۍ کې مخالي او د شیطان د بندګۍ نه جو و تخت دي نو کوم ځل بورځي د رحمان بندګۍ له بورځي الله سبحانه تعالی موږ د رحمان په بندګۍ باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري دا تندې کوم رب العالمین تکیدو د قیامت پورې موږ دغه حق ادا نه کو او د تندې په خورو کې خوريش په خورو کې به خوري شي خو موږ چې الله ما عبدنا که حق عبادت کې الله موږ سدي بندګي ونکړه څنګه چې پکارو الحمدلله زمونږه تندې چې دغه غیر الله لپاره چې ته ټټ شي نه دي زموږ لګانی چې الحمدلله ټټ شي نه دي الحمدلله موږ چې د الله د کور نه لوځي د قبر په خو شاکه چې توشي ویني چې دلته چکرې لګولې نه ده ډېر خلک وي مړه تاسو ته چې وای چې موږ له دې شو موږ د سلفیان په منهج یو د سلفو منهج د سلفیان وې د سلفیان دی ته وي چې دا وي تندې هغه دی ول د پر پزما کمانه لګي موحد چاته ویل کیږي چې هغه چرته د قبر نه تاویږي چې ته باباګانو نه تاویږي چې ته نه جوړ او خور نه سټي چې زیو د قبرونو خوري سټي موحد هغه دی چې هغه اعتماد په الله باندې اعتماد دغه په تعویذ او په تور چیرله باندې نه نو ما خبره ده کوله چې دا شرک کله کله په ویناګانو کې لکه پیر بابا را مدد شي ها یو لسم ځوان او لوی ځوان او پلانې ځوان ډېر نمونه دي هغه ځان له کتابونو به سره لیکینو غړ کتابونه به لیکل کی او به د هر علاقې خپل دي په انډیا کې اکم انډیا کې ډېر پروت تسلیمي دی اجمیر شریف وته کې سو دالته د پاکستان نو د افغانستان نه خلک تل تجي ګره ښا د پاکستان نو د افغانستان نه ویزه لګي ټیکټ اخلي سګه آل اجمیر شریف ته روان او سبحان الله ما دغه درګای ویډیو کته ما جلازي ویني څنګه نو باغی کې اندوانو وړل او دا نام نهاد مسلمانانو سره اندوانو راغلي دلته نو صحیح دی اندوانو دا کار غلط خو نه کړي اندوانو وی ضرورت تاسو چې زمونږ غبوت ولاړ او ساسو غ پروت یو شی نه څه فرق پکې دی دا یو شی او کچرته د دوی د پیران چې کوي د قبرونو جنازه چرسیان بنګیان ته دوی شکلونه ته ګور دم دي اندوانو د پندیتانو به شانی ګوره دا غویم په ګوتو باندې زه نه د ګوتې او د دبم زه نه هغه نه چې دغه چرسونه او تماشې او سندري دوی نه چې دغه چرسه او تماشې او سندري هغه چې دینه دغه راځي او پیسې د بوت په نوم باندې جمع کوي دلته پیسې صرف دیو خاور د ډيري په نوم جمع کوي نور یو شی خدای غیر الله په نوم کار روان دی کنه دې شکلونه دي او زه د خلکو تاریانه ما دا کوم چې التزي چې د الله بندگانو تاسو دې شکلونه فرق نشي کولای موحد سړي د مخ نه پته لګي چې دا موحد دی الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی د صحابه کرام مخونو کې با د سجدو له پړقاوا نور بو نه خوا تقدر شنن سوا چې موحدي د الله سبحانه وتعالى په توحید مضبوطی د مخ نه مرنا خيج صفه پته لګي چې دا سړی په الله سبحانه وتعالى باندې مين دغه سره محبت ساتي دا بل چې د مخ باندې تورواله یو ناول انسان به اکثر به سي د ډکه میچازي دی به
او کته چې د کلی کې ورلې او خبره د وسو کې خلک تاسو خبرې کوي قرآنی د سر د یو مرګري خبره کوله چې کلی ته لاړم یو په کلی کې یو لیونه را پیدا شو هغه به صرف کمیسه چوله پرتګ وینو او دې ولي په غاړه وکړه ته برته په دې روانه کې به دا ډکه میچو ته میچو دار سبدتلی نیمه دا کلیوال لا جمع کړو ما چې دې سړی علاج کوي دې نه لري کو دلې ونه یو ما دې ها تباب شي اوس به دلته لوخړه کینه اوس به ختم کیوي لکه شي چې لدې به سو کې غریب ځان نه سپا کوله یو سړی ځان نه سپا کوله ته دا رسیدلې زه د ډېر غصې نه مال په دې خبره ډېر غوسه راځي او الحمدلله د الله سبحانه وتعالى لپاره غیرت چې سړی راولګي د دې خبيث چې هغه چرسي بنګي او هغه نه عقیده پیژني نه الله پیژني پیغمبر پیژني او د زیناګانی وکي او د زنانه په شرازي دوی ولي الله دوی د الله مرګره د ځان لپاره به مرګره کی ها د ځان لپاره نه مرګره کی ګینه زما د خبرې تجربه وکړه دا کم خلک چې دی لیونیانو ته مذوب وي مذوب دا مذوب ته کې مبارک ته یو فائدې ذکر کوم دا مذوب په اصل کې مجذوب دی مجذوب دا په عربي ټکی دا عربي مجذوب او مجذوب څه ته وایي په عربي کې خلک یو شی جذب کول یعنی ته چې دا وبروالې او دا پیروالې نه دا په دې کې دنه تجتواچې دا مجذوب شي مطلب دا په دې کې ګډي وډي شي نو دا کوم سړی چې دی دته دا مجذوب ویل کېږي د صوفیانو اصطلاح دا مطلب یعنی الله په دې کې دن نه دی دې کوم زمو خلک نه خبر یاره یې مذوب شان ونته کېږي وې دې څنګه نه برابر دا خبرې کې دا مذوب ته کې د صوفیانو اصطلاح ده وره د په موحدینو کې د اصطلاح نه په قران او حدیث کې د مذوب وې څه ده دا پښتنو استعمال کوي د مذوب نه څه جوړ کو مذوب دې جوړ کو نور دا اصل کې د مجذوب یعنی الله په دې کې دن نه دی الله په دې کې دن حل شوی دی ولعیاذ بالله ځکه وی دې څه شوی دی رسیدلې څه مطلب دی خبره ختمه ده یې رسیدلې الله درجه ته رسیدلې دې پرې دی ها دې پرې دی ایو مرګري خبره کولې زمو علاقه کې یو بي دینه ونته کې به مونږ زودس نه کوو ما چې مړ لکه تاسو لري پیر ته وګورئ کارونه دی وګورئ د بلمات وجه د منزل نه زی ماته وي تباب شي د منزل زی خو د مسجد نبوي ته زیار منزل او داخلك چې د ریال مبارک د دوی دومره تجربه لري دومره د بل چای نشته د ویزي مبارک تجربه شته د انګريزانو ملکونو ته سفر څنګه دي لپاره تجربه شته ګاډي بسنګ اخلي زمکه بسنګ اخلي هر څه او په دې کې سوچ نه کې الله بنده دې دې نه زی څنګه مزینه وي الته څنګه دی منزل او ماته وی چې د ګیرم شته هم ته نه ښکاري کدي سی وی یو به چې کوم ګیرې نه پرې خو دې بیا هم چاته سړي شو ویل موږ به ورته چې نور ګیره پرې به غلش تا ته نه ښکاري ځه اوس بیا په دې ګیرې دا مسله ټول ختم شي زموږ گشتي خو تاسو ته نه ښکاري داسې عجیب حالات عجیب قصې ووري چې ته به تاریان شي الله سبحانه وتعالى موږ د توحید په عقیده باندې مضبوط ساتي اخرنی خبره هغه د شرک د دویم قسم به ذکر کو موږ چې د شرک په اقوالو کې می شرک اکبر او دغه شرک اکبر په افعالو کې می په کارونو کې لکه یو سړی قبر ته سجده لګي یو سړی ولې بالله قبر نه طواف کوي خو باقاعده طوافونه کوي د دین انکار نه وکړ الحمدلله نن سبا د موبایل درس هر څه ښکار شو په خبره ډیر خلکو زمونږ د خبرې نه منلې مړ او بيانو دي خبرو ته وګورئ دا اوس د منلو خبره دا اوس د منلو خبره چې سړی په کلمو قبر ته سجدي لګي نن الحمدلله دا غو بيانو خبرې څه شوې اگر اشتیا شوې خپ په موبایل کې هر څه سره پرتی هر سړی او دویم د شرک اصغر شرک اکبر د انسان کافر کیږي او د همیشه لپاره جهنم ته ځي او اعمال څه شو برباد شو شرک اصغر دلاسه انسان د همیشه لپاره جهنم ته نه ځي نبی د شرک اصغر وایي چې د شرک اصغر هر هغه کار ته وایي چې انسان شرک اکبر ته رسي لکه دې اسباب جوړول چې دغه په شریعت کې تذکرہ نه راغلي مثال تعویز غاړي ته چور د شرک اصغر کې راځي الا دا
چې دا سړی وایي چې د تعویذ ما په خپله جوړی نو بیا د شرک کوم یو شرک راغی دا به شرک اکبر شو. لنډه ده چې کم یو سبب یو کار دپاره ته یو سبب ګورې هغه شریعت کې نشته دا شرک اصغر کې راځي. دغه شان لکه د یو مخلوق تعظیم کول الله درجې ته نه رسول خو تعظیم ولا کول. مثال د غیر الله په نوم باندې قسم خوراک یو سړی وایي زما د بچو په سر قسمي دا اوس د شرک اصغر وکړو ځکه چې غالبا دي چې د بچي د الله درجې ته نه رسي نه د شرک اصغر شو. خو که یو سړی ورته شي وایي چې زما د پیر بابا په نوم قسمي او د عقیده لري چې پیر بابا هم هغه څه کولی شي کوم چې الله کوي نو بیا دا کوم شرک شو به شرک اکبر شو. دې درسه د انسان همیشه لپاره په جهنم کې شو. تر شان دي چې وینا کول ما شاء الله وشئت څه چې الله وړي څه ته وواړي دا شرک اصغر دی. ګوره دا هم شرک دی. ډېر خلک موږ د شرک نه پاک ځان پوره لټول پکار دي څنګه عقیده برابر دي کنه دا خبره خو ډېر خلکو نه متاسو اوري څه چې ته وواړي او څه چې الله وواړي پتا بشي او په الله بشي. زما خو په تا یقین دی او په الله مې یقین دی نه شرکیه خبري ته بدی سی وي کوي نبی بدی سی وي زما ول په الله یقین دی دا غره بعد به زما په تا یقین دی صحیح ده په الله بشي او بیا به پتاش څه چې الله وغواړي او دا غینه بعد چې به ته وغواړي دا غینه بعد هیڅ خبره ټول د الله سبحانه وتعالى د سره سدي زر خو هیڅ نشته. دا شر ریاکاری دا شرک اصغر کې راځي یو عمل د خود لپاره کول ولعیاذ بالله چې خلک زمان صفاتو کې خلک وایي چې پلانې دي سه پلانې دي سه دا به کوم شرک کې راځي دا به شرک اصغر کې راځي. دا خو موږ مختصر خبره وکړه ان شاء الله پر روان درسونه کې به هغه مظاهر ذکر کوو. مظاهر مطلب هغه کارونه چې هغه زموږ په ملکونو زموږ په علاقو کې کېږي او هغه په دې شرک کې دنني او د عوام ته خبر نه چې دا شرک دی او کوم چې دی خبر دی هغه به ځان غلې کړي. ان شاء الله پر روان درس کې به په دې باندې ډېر عجیبه واقعات عجیبه احوال دا به تاسو د مشرکین را نقل کومه چې موږ ته پته ولګي چې دا د مشرکانو طریقه ده د غوي منهج دی دین او موږ ځان لري ساتو. الله سبحانه وتعالى سره خپل رابطه مضبوطه ساتي. حدیث کې راځي چې چا په غیر الله باندې عقیده جوړ شو وکیل الی الله به دغه شی ته حواله کی. نو موږ خدای نه غواړو چې الله سبحانه وتعالى موږ یو مخلوق ته حواله کی. الله سره خپل ربط مضبوط ساتي خپل عقیده مضبوط ساتي په توحید باندې دي چرته کر خراب نشي چې ته خراب نشي. د توحید مثال د شیشه په شان دی د عقیده دا شیشه به بالکل صفا ساتي چې دوړه پیونه لګي. د شرک د بدعات او خرافات د دې قسمه خبرو نه ځان لري ساتي. الحمدلله د مخ کې په نسبت باندې زمون خلک اوس ډیر خشي زمونږ مشران د بس خلکو په خپل باندې ټکه نه راځي دا ډیر ګران دي دا ویل چې زمونږ مشران هغه نه پویدو او زه خصفاو زمونږ مشران هغه نه پویدو. زمونږ مشرانو کې جهالت ډیرو زمونږ مشران غالبا جاهلان دغه سره د دنیا علم هم ډیر نو او دغه سره د دین علم هم ډیر نو. وس الحمدلله خاص کړه نوې نسل چې کوم دی دغه په ذهن کې خبره کینی او خبره ته سوچ کې چې لګا الله زمونږ خالق شو الله زمونږ رب دی الله زمونږ معبود دی نو به سره د غیر الله سره د رابطه او د تعلقات. الحمدلله اوس حالات ډیر خشوي او ان شاء الله زمونږ د خپل رب نه امید دي چې د توحید دا رڼا دا زمونږ په ملکونو کې ځلېږي ان شاء الله په نږدې وخت کې به تاسو وینئ او الله دا حالات راولي چې موږ ژوند دیو چې موږ ویلو چې زموږ په پاکستان کې زموږ په افغانستان کې او په دې ملکونو کې چې د توحید او د قران او حدیث ته رڼا دي عام شي د دې مشرکانو خبيثانو د دوی تجارتونه بم بند شي. اوس الحمدلله دوی غاډي بندي شوي مکه به تقریبا په هر کلی کې دوی اډه وا اوس غاډي څه شوي اب ختمېدو دي د دې تجارتونه ختمېدو ولري ډېر به ګوره سعودي عرب ته روان دي او دوبۍ ته بهر ملکونو ته مزدورونه لاړو ځکه چې نور څه سره نشي دغه پیسې ګټل ټول بدی کې دنو په تعویذ کې په کوډو په منترو کې قبر له بترالي امه کې ورځ کې یو ویډیو کته یو مرګري تر اولي ګره په واتس اپ باندې ماته یو شخص دا وګوره یو قبر دې درګه ده او هغه ته غړو ډبی لګولې کې د پیسې خرګاچ نو به د شپې د پیسې جمع کولې زره د کعبه پر رب قسم خرم کې دغه بندلې تاسو لیدلې تاسو باري شي
داسې بندلې راغستې غټې غټې وغیره جمع کول او ناس ورته څوک دي کوم چې شماري کوم چې منجوران دي په خوله کې د چرس سیګریټ لګېدلي یو د شماري د عمل دي خلکو زمونږ مالوم تباکو زمونږ عقیدې هم خرابې کړې زمونږ عزت هم ختم کړي عزت څنګه ختم شو چې بعض ول خپلې زنانه راوستي خورې راوستي لورې راوستي نو اوس الحمدلله د دې کاروبار څه شو هغه بند شو تاسو به دې خلکو په تقریرونو کې د وهابي او د په موږ پسې د خبرې د پلانې الحدیث پیسې اخلي د سلفیان دي چې دوی چې زمونږ سره نه لګي یو غټه وجه ده ځکه چې زمونږ د تقریر د لاسه او زمونږ د درسونو د لاسه دوی تجارت بندي الحمدلله زمونږ خدا تجارت دی چې چانه پیسې میسي واخلو که څوک درس ته کینی کیدنی که څوک نه کینی دي کی دعوت بروان خود دوی غل چې ور نشي پیسې به نه راځي اول ته غریب په الله باندې عقیده نه دي تعویذونو کې دغه کاروبار روان دي او به مال د اجازه مال اجازه را کړی دی وی پلاني سه په پلاني سه په دې کې اجازه کم ځکه خو دوی به اجازه هم جوړه کړی او دې چې لیونې سپې دی وچی چینه دا خاص دمواله او چې مار دی وچی چینه دی د خاص دی او سپیشلیست ډاکټران به جوړ شي او چې په وسور شي ولا لذین کعبه برب در قسم خو سورۃ اخلاص راته صحیح وای نه ورځي ایوما ته وی شیخ صاحب د الله نه ویری کته جماعت لري د الله نه ویری ته څه موږ مجلس کې راځو خبرې کوو دي پیرانو په خبرې کې ماته الله نه ویری ته څه زما په مخ کې دي پیرانو چې دمونه چوي نو مې ته خو انکار نه کوم دمونه به چوي وی منګ دامه ورېدلې زموږ د علاقې چې کم پیر دی ناغه په انسان باندې مرګ ګمرا وری مې د خدای الله سره شریک شو د الله سره به کې صفه شریک شو خو څنګه وی هغه دي سي لکه د باز کسان دي چې لیونې سپې وچی چی نه دی به نه مړ کی نو تکلیف پی سي تکلیف پرورو خډيري الته حقيقم نه مړ کیږم نو به دغه پیر سیب داخله کراوي خدغه پیر سیب سکه وی هغه پکټ سملي تور صادر پیواچی مې بیا دې چپ چپیره چورلی او امساو سره په لاري سب منتر دوه کوډي منتري خپل هغه وي به چې صادر چې سړی مړ وګوره چې عقیده دې درجه تر ورسیږي نه سړی مرګ او ژوند دغه ابو جهل ومنل چې مرګ او ژوند چا پر اس کړي الله پر اس کړي او دوی زمونږ پیر سیب خلک مړ کوي ان شاء الله پر روان درسونه کې وتا سو دوی هغه عجایبات ما ځان سره جمع کړي دي ډېر عجیب خبري او عجیب واقعات چې هغه بعض مې په کتابونو کې مطالعه کړي دي بعض مې لیدلي دي بعض مې اورېدلي او تاسو ټول بیانوم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د توحید بیانولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په توحید باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى زمونږ معاشره زمونږ قوم زمونږ ملکونه د شرک د ګندګۍ نه دی الله صفا ساتي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين